د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د ژوندون ټلویزیون د 6 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا نهمه او د 2022 کال د مې 10 نیټه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. هیڅ بهرنۍ ډله په افغانستان کې حضور نه لري. اسلامي امارت وایي د ملګرو ملتونو څارونکې ډلې د خپل معلومات سم کړي او هیڅ بهرنۍ ډله په افغانستان کې شتون نه لري. له بهرنیو هیوادونو څخه د کدرونو راستنېدل. له امریکا، جرمني او اروپا څخه د ځوان کدرونو یوه اووه کسیزه ډله چې له سقوط وړاندې اروپا کې میشته وه افغانستان ته راورسېده. لیونیو سپو خلک داړلي چې مرژوبله هم لري. افغانستان کې لیونیو سپو 8 تنه مړه کړي او زرګونه نور یې داړلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې برازیل کې د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمېر 84 کسانو ته ورسېد. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د بهرنیو ډلو شتون په افغانستان کې ردوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکې ډلې د راپور په غبرګون کې اسلامي امارت وایي څارونکې ډلې د خپل معلومات سم کړي او هیڅ بهرنۍ ډله په افغانستان کې شتون نه لري. خو شنونکي وایي اسلامي امارت ته په کار ده چې له نړۍ سره تعامل وکړي تر څو د نورو ډلو مخه په ښه توګه نیول شوې وي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکي ډلې هغه راپور رد کړی چې ګواکې افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون لري او فعالیت کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نړۍ ته د دوی له لوري هیڅ خطر نشته او له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. چې پکې ویل شوي په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پیښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت پر بهرنیو سازمانونو او هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان اړوند له بې باورو سرچینو کار وانخلي او له افغانستان دولت سره دې هغسې چلند وسي چې له نورو حکومتونو سره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال کړي. همداراز غوښتنه لرو چې له مجهولو سرچینو څخه دې غلط معلومات نه ترلاسه کیږي. د افغانستان اوسني حکومت ته دې خپل سالم حق ورکړل سي تر څو امنیت شورا او نورو هیوادونو ته د خپل دایمي نماینده له لارې مخامخ حقایق وړاندې کړي. بل لور شنونکي بیا وایي که د نړیوالو همدغه تحریمونه پر اسلامي امارت دوام وکړي بهرنیو تروریستي ډلو ته به د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. لکه څنګه چې موږ د تېرې میاشتې په افغانستان کې په ځینو ښارونو کې او په انفجاري او تروریستي اعمال ترسره کړل او همداسې زموږ د شمالي ګاونډیو تاجکستان او ازبکستان په خاوره توغندۍ هم وورولې. نو دا ټول دغه څرګندوي کوي چې د داعش تروریستي ډله لا دلته فعاله ده او دغه ډله د افغانستان اسلامي امارت کولی شي چې ډېر ژر یې مهار کړي. خو دا چې موږ د خپلو ګاونډیانو سره سرحدونه په وچه کې دي ځینې مغرض هیوادونه او استخباراتي ادارې کولی شي دغه ډلې ته مرستې وکړي. د نړیوالو او د ملګرو ملتونو لخوا څخه دغه سیاسي او اقتصادي تحریمونه د افغانستان په اسلامي امارت به دې ته لاره نوره هم هواره کړي چې په افغانستان کې د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت نه د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه ځینې تروریستي ډلې استفاده وکړي او دلته خپل فعالیتونه او سربازګري ودرلودی شي. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یاد راپور پر داسې مهال ردوي چې لا هم د بهرنیو هیوادونو او یو شمېر بشري سازمانونو په خبره په افغانستان کې بشري حقونه نقض کیږي. د دوی په خبره بد اقتصادي او امنیتي حالت د افغانانو ژوند ګواښلی. له اروپا څخه د کدرونو یوه ډله افغانستان ته راستنه شوه.
له امریکا جرمني او اروپا څخه د ځوان کدرونو یوه اووه کسیزه ډله چې له سقوط وړاندې اروپا کې میشته او افغانستان ته راورسېده. له اروپا څخه راغلو کسانو وویل دوی له اسلامي امارت سره د مشروع نظرونو او هیواد ته د پرمختګ ورکولو لپاره راغلي دي او هڅه کوي چې اسلامي امارت ته اړینې مشورې او لارښوونې وکړي. د راستنېدونکو کمیسیون وایي له ډیرو ځوان کدرونو سره یې اړیکه نیول شوې او ډیر ژر به هیواد ته راستانه شي. جمهوریت له سقوط سره سم ګڼ شمېر خلک له افغانستان څخه ووتل، خو د اسلامي امارت ځینې چارواکو د ځوان کدرونو د بیرته راستنېدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ چې د یاد کمیسیون د استازو په خبره نن اووه کسیزه ډله چې له سقوط وړاندې په اروپا کې میشتو هیواد ته راستانه شول. دوی زیاته کړه چې هیواد ته د راتلو علت یې هیواد ته خدمت کول دي او ټینګار یې وکړ چې باید یو موټی شو تر څو خپل هیواد خپل آباد کړو. از شما من خواهش میکنم به خاطر اتحاد، اتفاق و بازسازی افغانستان شما متحد شوین. مردمی که فعلا در افغانستان هستم خواهش میکنیم که کل ما شما متفقاً به یک دست یک جای شویم، دست به دست یک به اصطلاح دیگر دست به دست بتیم تا سبب ازی شویم که مملکت خود ما جور کنیم. په ورته وخت کې یو شمیر نور وویل افغانستان ته ځکه راستانه شوي ترڅو اسلامي امارت چارواکو ته اړینې مشورې ورکړي او هیواد له اوسني حالته وباسي. مخلصینو ډله د هیواد او ولس د خدمت نه پرته بل کوم هدف نه لري. مونږ دا ډله د دې لپاره هیواد ته راغلي یو چې د پورته آیات شریف مطابق خپل هغه صیقل شوي نظرونه او مشورې نوښتونه او فکرونه د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو او مسؤلینو سره شریک کړو. د کدرونو د بیرته راستنېدو کمیسیون مسؤلینو وویل یاد کمیسیون ډیرو خلکو سره اړیکه نیولې او ډیری کدرونو د بیرته راتګ لپاره هیلهمندي ښودلې او ډیر ژر به خپل هیواد ته راستانه شي. د اسلامي امارت د ارتباط کمیسیون او افغانستان ته د افغانانو د بیرته راستنولو کمیسیون هڅه کوي تر دې مهاله پورې له ګڼ شمېر هیوادوالو سره چې په تیر نظام کې برخه درلوده وظایف یې درلودل له هغوی سره تماسونه نیول سوي دي او ټولو هیواد ته د بیرته راتګ دپاره زړه ښه کړی ده او په لنډو ورځو کې به انشاءالله موږ هغه جزئیات له رسنیو سره شریک کړو کوم کسان چې د ارتباط کمیسیون په تماس باندې افغانستان ته راځي. دا افغان کدرونه داسې مهال بیرته هیواد ته راستنیږي چې د جمهوریت له سقوط وروسته ډیری خلک د امریکې په تخلیق له هیواد څخه ووتل چې یو شمیر نور په انفرادي ډول باندې بیرته افغانستان ته راغلل او اسلامي امارت دوی ته د امنیت ډاډ ورکړ. امیر خان ځلاند، ژوندون نیوز، کابل. شنونکي وایي امریکا باید له خپلو غلطو سیاستونو عبرت واخلي. افغان شنونکي د سیګار روستي راپور ته په اشارې سره وایي چې که امریکا له خپلو تېروتنو عبرت وانخلي تل به د خپلو غلطو سیاستونو قرباني وي. دوی وایي چې که امریکا غواړي په سیمه او نړۍ کې بریالۍ سیاسي لوبه مخکې یوسي باید د پخوانیو غلو او خاینو مشرانو څخه ځان وساتي. د افغانستان په اړه د امریکا د مختلفو څرګندونو وروسته سیګار یا د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا ځانګړي مفتش په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې داسې تېروتنې وکړې چې په پایله کې له ماتې سره مخ شوه. سیګار وایي له همدې امله د امریکا حکومت ته پکار ده چې له دې تجربو او ماتو درس واخلي. سیګار زیاته کړي چې که امریکا په افغانستان کې له ماتو او تجربو درس وانخلي نو ښایي په راتلونکو جګړو کې له ورته ماتې سره مخ شي. په ورته وخت کې افغان شنونکي وایي چې دا تېروتنې له هغه وخته شروع شوې چې امریکا د بون په کانفرانس کې د شمالي ټلوالې او یو شمیر محدودو خاینه مشرانو په ناسمو طرحو غلط شول چې له امله په افغانستان کې سیاستونه هم له ناکامۍ سره مخ شول. د کانفرانس د قضیه شروع شوله عمل ته بنسټ کوک کېښودل شو او امریکا په لوی لاس باندې د منطقې د لوبغاړو په ذریعه باندې وغولول شو چې په هغې کې ډېرو وړوکې ډله هغه وه د سمت شمال د تړوالي او د پنجشیریانو چې امریکایان یې وغولول او د دوی د هغې لوبه یې خپل په لاس کې واخیستله. امریکا یې نه تنها چې په غلط سمت باندې سوق کړله دوی پیسې هم ضایع کړلې دوی نظام هم ضایع کړ
او په آخر کې دوی خپل وتښتېدل، امریکا په میدان پاتې شول او امریکا په لوی لاس دنیا ته په شرمونو وشرمېدله او خپل هغه عیست او ابروی د لاسه ورکړله. دوی زیاتوي امریکا که غواړي په سیمه او نړۍ کې بریالی سیاسي لوبه مخکې ویسي باید د پخوانیو غلطو او خاینو مشرانو څخه ځان وساتي. نو که چېرته امریکا غواړي چې په منطقه کې دوباره درسته لوبه وکړي او دوباره د هغه مشکل سره رخ نشي، دغه کومه لوبه چې اوس دوی دوباره شروع کړې ده چې د پخواني حکومت هغه غله دی غواړي د جبهې مقاومت په نوم تقویه کې ودرې، دا به دی دویمه غولېدنۍ چې دی به وغولېږي او دی به هماغې لوبې او هماغې نتیجې سره مخ شي چې کوم ځره دی مخکې مخ شوي وو. نو د لپاره که دی غواړي چې هماغه قضیه ورسره تکرار نشي، نو ښه به دا ده چې دی د افغانستان ملت سره کینی، د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، دې سره مراودې شروع کړي او د شمالي تړوالي د مقاومت د جبهې او د دغه سر په نامه مجاهدینو او د دې غلو نه ځان لرې وساتي. ځینې نور شنونکي وایي چې امریکا په تیرو 100 کلونو کې د افغانستان د اساسي اړتیاوو لپاره هیڅ ونه کړل او نه هم هغو اهدافو ته ورسېدل چې له امله یې دوی افغانستان هیر کړی وو او خپل اهداف یې تعقیبول. مثلا بهترین فابریکاجات به افغانستان اینا جور میکردن، حداقل پس از خروجشان از افغانستان با این فابریکاتی که اینا به افغانستان می داشتن مردم اینا رو به نام نیک یاد میکرد. اما متاسفانه آمریکایی‌ها با دنبال یک سری موضوعات به نفع خودشان به ای که بتونن از طریق افغانستان قدرت خود برای همسایگانشان بکشند و اینجا یک تهدید بالقوه به همسایگانشان باشند، به افغانستان حضور پیدا کردن. سرانجام همین حضور بی‌کفایتشان بود که اینا شبنگام افغانستان را ترک کردند و امروز آمریکایی‌ها حس گناه میکنن که اینا چطور تونستن که کشوری که در 20 سال اینجا حضور داشتن با همه امکانات، با همه زرق و برق که اینا داشتن، یک بارگی افغانستان را ترک کردن. امروز دوباره میخواین که حضور فیزیکی به افغانستان داشته باشه. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې امریکایي حکومت وار له مخه یوه کمیټه ټاکلې څو افغانستان کې د امریکا تېروتنې وارزوي او په راتلونکو 3 کلونو کې له دې تېروتنو خپلې پایلې حکومت ته وسپاري او په راتلونکو پالیسیو کې ترې ګټه واخلي. لیونیو سپو 8 تنه مړه کړي او زرګونه نور یې داړلي. د روغتیا وزارت وایي له دوی سره د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر دا مهاله د لیوني سپي داړلو 5101 پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حاجي رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې له یادو پیښو څخه 3121 د نارینه و، 952 یې د ښځینه او 1096 د ماشومانو اړوند دي. د نوموړي په خبره د سپي داړلو ناروغیو له امله 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د 2020 میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې د سپي داړلو یا رایس ناروغیو 8503 پیښې او په 2021 میلادي کال کې 3550 پیښې ثبت شوي دي. قطر وايي نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره خپل تعامل ته ادامه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني له فنانشل ټایم سره په خپل یو مرکه کې ویلي چې له افغانستان سره تعامل او له دغه هیواد سره بنسټیزې مرستې د ټولو په ګټه دي. د نوموړي په خبره څومره چې د تعامل په مسله کې ځنډ رامنځته کیږي دومره د ټولو اړخونو په زیان ده. هغه زیاتوي چې د نړیوالو فشارونو له امله افغانستان همدا اوس له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او له دې ناورین نه د ژغورلو یوازینۍ لار دا ده چې له دغه هیواد او نوي حکومت سره تعامل لړۍ پراخه کړل شي. عبدالرحمن الثاني دغه راز د تعامل په پروسه کې د خنډ په اړه نړیوالو ټولنې ته خبرداری ورکړی دی او په خبره یې که په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي او سیاسي چلند له امله ترینګلی کیږي نو د ستونزو حل به ګران او له دغه هیواد سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې خرابې شي. هغه په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره تعامل د نړۍ لپاره مهم دی. 3.2 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره سیګار وایي چې دا مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال به د 5 کلونو څخه د کم عمر نیمایي ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. دغه سازمان په یو ټویټ کې ویلي
که دغو ماشومانو ته پاملرنه ونه شي ښایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ او د مرګ له ګواښ سره مخ شي. توماس ویست په ترکیه کې د افغان سیاسي ګوندونو له استازو سره کتلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په ترکیه کې د مقاومت د شورا له غړو، افغان میرمنو، مدني ټولنو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره کتلي دي. د افغانستان د وحدت ګوند مشر او د مقاومت شورا غړي محمد محقق په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ویست د افغانستان د مسلې په اړه د ګوندونو له استازو سره وکتل. هغه زیاته کړې چې په دې کتنه کې یو ټول شموله ادارې ته له رسېدو مخکې د افغانانو د لاسته راوړنو او حقونو په اړه پر خبرو اترو او سیاسي هوکړې تمرکز شوی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا یو شمېر سیاسي څیرو په دې وروستیو کې په ترکیه کې غونډه وکړه. د غونډې په پای کې په یو پرېکړه لیک کې لیکل شوي چې اسلامي امارت باید نور افغانستان وران نه کړي او د دې مسلې د حل لپاره باید خبرې اترې وکړي. پر تورخم بندر د ډبرو سکرو پر لیږد رالېږد بندیز ولګېد. د مالیې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دا چې په هیواد کې د میوو موسم دی او د تورخم له لارې باید د میوو صادرات ترسره شي، نو له همدې امله د دې اړتیا ده چې پر دغه لار د سکرو ډبرو صادرات ودرول شي. مالیې وزارت وایي چې دا اقدام یې د تورخم ګمرک د غوښتنې پر بنسټ کړی دی. مالیې وزارت همداراز ویلي چې د ډبرو سکاره دې له دې وروسته د خوست، پکتیا او پکتیکا له لارو صادریږي او پر تورخم بندر یې تګ راتګ له دې وروسته ممنوع دی. مالیې وزارت وایي چې پر تورخم لاره د ډیرو سکارو تګ راتګ میوو ته زیان رسوي، د ترافیکو د ډیرېدو سبب ګرځي او د موټرونو ګڼه ګوڼه د دې سبب ګرځي چې ګمرکي چارو کې خنډ رامنځته شي او دا چاره د میوو صادراتو ته زیان اړوي. د کونړ ولایت اړوند د خاص کونړ اوسیدونکي د څښاک اوبو له ستونزو سره مخ دي. قومي مشران یې وایي چې د کلونو را په دې خوا له یادې ستونزې سره مخ دي او په تېر نظام کې چا غږ نه دی اورېدلی. دوی له شته نظام څخه غوښتنه کوي چې د اوبو څاګانې دې ورته ووهي تر څو یې دغه ستونزه حل شي. ځایي چارواکي بیا د خلکو یاده ستونزه مني او ډاډ ورکوي چې مؤسساتو سره خبرې کړې دي او تمه ده چې د سیمې د خلکو یاده ستونزه به ډېر ژر حل شي. د کونړ ولایت اړوند د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې جدي اقدام دې وکړي. د یادې ولسوالۍ دا سیمه د والۍ په نامه دره ده چې د قومي مشرانو په وینا چې دغه سیمه کې شاوخوا 300 کورنۍ اوسیږي خو د څښاک له اوبو له ستونزې سره مخ دي. قومي مشران وایي چې په تیر نظام کې یا د ستونزه له چارواکو سره په وار وار شریکه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دوی له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ځانګړی پام وکړي. 500 نه ډېرې کړي دي خو د اوسه پورې موږ ته یو څا په دې ډاګ کې چا نه ده والی او دې کې تقریبا چې دا 200-300 کوره پراته داسې دا شاوخوا زموږ د اقپاز نه چې راکوز شوي دا ورونه په دې کونړ کې پراته دي، یو چا او د بل چا په حجرو کې په کورونو کې پراته دي. نو که دلته یو څا د اوبو وځي یا د اوبو وسیله برابره شي نو مطلب دا ټول خلک راځي دلته خپلې ځمکې دي، دلته خپلې هغه د پلرنې برخې معلومې دي، نو دلته مطلب کورونه جوړوي، دلته اوسیږي او نور چې دی د اوبو مشکلات هم دي. دلته داسې خاص مطلب کومې پروژې کار یې نه دی کړی چې مطلب موږ ته پکې ټولو خلکو ته اسانتیا وي او بل کورونه دي. دلته زموږ دا کډوالې کډیم دي اما د سړک نه بر او لاندې دي، د اوبو مشکلات لري. د کونړ والي بیا د خلکو ستونزه مني او په وینا چې په ځینو نورو ولسوالیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي چې له مؤسساتو سره یې خبرې کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د خلکو یاده ستونزه حل شي. بله د څښاک د اوبو له کمښت سره موږ د کونړ په ځینو ولسوالیو کې مخ یو. خوشبختانه یوه هفته وړاندې د کوار مؤسسې هغه د مشرقي زون نماینده راغلی و، له هغه سره موږ یو مجلس درلوده او بیا مو دا ورباندې لازمه کړله چې ته به په دغو ولسوالیو کې چې هغه کومې لرې پرتې سیمې دي او خلک د اوبو لاسرسی نه ورته لري د څښاک د اوبو زمینه به ورته مساعده ویه. بیا دوی په سروې کې دا څو ولسوالۍ ونیولې چې د ناړۍ ولسوالۍ ده، دانګام ده، شیګل ده، سرکاڼو ده، کونړ خاص ده.
په ټول هیواد کې کروندګر له وچکالۍ شکایت کوي، خو دلته په کونړ کې بیا عام ولسونه د څښاک له اوبو سربیره د بیکارۍ او د بد اقتصادي وضعیت سر ټکوي. باورونه دا دي که اسلامي امارت بیا رغونې ته ځانګړی پام وکړي هم به خلک مصروف شي او د بیا رغونې برخه کې به نیمګړي کارونه تکمیل شي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، کونړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې څانګه پرانیسته. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی رسنیو ته وایي له دې مخکې به غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه ویل چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره یې د یادې ګڼې خونې په پرانیستلو او اړوند مسایلو بحث وکړ. الکوزي هیله وکړه چې د افغان او ایراني سوداګرو حقوقي او تخنیکي ستونزې به د ګډې خونې په همکارۍ هوارې شي. الکوزي ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره یې د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه 2 میلیارډ ډالره یاده کړه. پکتیاوال د ارګون او برمل ولسوالیو ترمنځ سړک دی ورغول شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د سروبي او انګور اډې ترمنځ لویه لار چې د ورځې ورباندې سلګونه واړه او بار وړونکي موټر تګ راتګ کوي د بارانونو پر مهال ورباندې تګ ستونزمن دی. خو د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د دې لارې د لویو او وړو پلچکونو د رغونې په موخه یې کار پیل کړی دی. دغه لویه لاره چې د پکتیکا له ورګون، سروبي، شکین او برمل ولسوالیو څخه تیریږي او له ګاونډي هیواد پاکستان سره نښلي چې خلک یې د خرابېدو نه شکایت کوي او د رغولو غوښتنه یې کوي. د دې سیمې اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې یاده لار د سروبي ولسوالۍ اړوند د پاڼو، سپیدار او رباط په سیمو کې په تیرو کلونو کې د بارانونو له امله سخته خرابه شوې او د 1 ساعت مزل 3 ساعتونو ته رسېدلی. کله باران نه وسي دا لارې موټرې ولاړې سره اته خلک ټول مسافر ډېر تکلیف سره او د موږ خاص خلک د امیر منطقې وال هغه هم ډېر سره تکلیف کې خلک دومره په مشکل کې دي چې یو مریض چاته ورشي په 4 غنټې کې د کلي نه مې سلاقته نشي بیا دغه جامپونه وګوره د سړک وګوره ته خپل مثال پته لګي. د پکتیکا د ټولګټو چارو رئیس مولوي عادل وایي چې د امارت پر راتلو سره یې په دې ولایت کې د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت لوی او واړه پلچکونه او ډیرې لارې جغل اندازې کړي او د دې لارې جوړېدو ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت موږ بعضې پلونه، پلچکونه او بعضې لویې لارې جغل زده کړي دي. انشاءالله دا لړۍ به روانه وي او دا د خلکو مشکلات به انشاءالله حل کړي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د پکتیکا د وړمو یوازې خوا او تر ولسوالیو اوسیدونکو هم یادو ولسوالیو ته د ورغځېدلو لویو لارو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. رحیم خان خوشحال، ژوندون راډیو تلویزیون، پکتیکا. د یوې ټولنې پرمختګ د کتابونو په مطالعه کې ده. د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د مطالعې دودولو تر نامه لاندې سیمینار کې له ځوانانو وغوښتل چې د ټولنیزو شبکو د بېځایه استعمال پر ځای خپل وخت د کتاب مطالعې ته ورکړي. دوی له ټولو علمي نهادونو څخه وغوښتل چې د کتاب د مطالعې د دودولو برخه کې هڅې وکړي. د غونډې ګډونوالو د کتاب د مطالعې دودولو لپاره د ورته سیمینارونو جوړول مهم وبلل. مطالعه د انسان ژوند اساسي برخه او کتاب یو ښه ملګری دی. پر همدې اساس د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو ریاست د کتاب د مطالعې د دودولو په پار یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې مولوي عتیق الله عزیزي د یاد وزارت د فرهنګ او هنر معین وایي چې مطالعه یوازینی عمل ده چې انسان خپلو کمیو او پرمختګونو ته متوجه کوي او زیاتوي چې د یو ملک پرمختګ د هغه هیواد د خلکو د مطالعې پورې تړلی ده. هغه پر ځوانانو غږ وکړ چې د ټولنیزو شبکو د بېځایه استعمال پر ځای خپل وخت د کتاب مطالعې ته ورکړي. نو هیله ده زموږ ځوان کهول او با فهمه نسل چې تازه د جنگ او د جنگ د ناورینونو له ګردابه راوتلی ترمنځ د کتاب لوستلو، کتاب ساتلو او کتاب لیکلو دود، شوق او استعداد ډیر او پراخ سي او قیمتي وخت یې په عبثیاتو تیر نسي او د فیسبوک، انټرنیټ له زهرجنو بوختیاوو وژغورل سي.
خپله توجه او ترکیب د کتاب لوستنې، کتابخانې، تالیف، ترجمې او لیکلو فرهنګ او هنر ته واړوي او د علمي، فرهنګي او ادبي وړتیا په مټ د هیواد دیني، ملي او تاریخي ارزښتونه، اقدار، اسلاف او علمي وړتیاوې وځلوي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو رئیس عبید الله حنیف وایي چې ځوانان باید د مطالعې له لارې د تاریخ ښه او په بد په درک کولو سره د هیواد په ابادۍ کې برخه واخلي. هغه له ټولو علمي نهادونو څخه وغوښتل چې د کتاب د مطالعې دودولو برخه کې هڅې وکړي. د ټولنې د ټولو وګړو خصوصا د دولتي ادارو، لیکوالانو، د قلم خاوندانو، نشرانو او خپرندوي ټولنو او د دې ټولنو د هر وګړي څخه مهیله ده چې د کتاب مطالعې دود کولو او د دې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د غونډې ګډونوالو د مطالعې د دودولو لپاره ورته سیمینارونه مهم وبلل او زیاتوي چې لیکوالان او ژباړن باید د لیکوالۍ اصولو د ټولنې اړتیاو او ژبو ته په کتو سره لیکنې وکړي. د موږ لیکوالانو ته، څېړونکو ته پکار ده، مترجمینو ته پکار ده چې د موږ د ټولنې هغه واقعیت ته په پام سره دوی کتابونه ولیکي. موږ اوس څه شي ته ضرورت لرو، هم دیني اړخ، هم ملي اړخ او هم هغه څه چې د وطن ورته ډیر ضرورت لري. په دغسې مسایلو باندې لیکوالان خودي لا نور تشویق سي چې همدغه مسایلو ته ډیره توجه وکړي. بله مهمه موضوع د کتاب په اړه هغه د کتابونو د لیکلو ژبې ته باید ډیره توجه وسي، که هغه په دری، پښتوي، ازبکي، ترکمني یا د موږ د وطن په نورو ژبو وي. په دویم قدم کې د مطالعې دودیدل دي، یعنی موږ چې هر کله د مطالعې د دودولو اقدام وکړ، وروسته له دې موږ ته خپله نتیجه لاسته راځي. یعنی مطالعه دود شوې ده که نه. د مطالعې دودیدنه کې تر هر څه زیات مهم دا دي چې موږ او تاسو له خپل ځانه پیل وکړو. کومو کتابونو سره چې ذوق لرو هغه ولولو، په هغو باندې خپلې کورنۍ، خپلو زده کوونکو، خپلو کشرانو ته لارښوونه د مطالعې وکړو او د دې ترڅنګ د ښوونځیو زده کوونکو کې دا دود باید عام کړو چې هر مضمون سره علاقه لري، هغه که ریاضي وي که بله موضوع وي، هغه په بار لوستلو ځان کې د مطالعې عادت لا پیاوړی کړي. د اسلامي امارت چارواکي پر داس مهال د مطالعې د دودولو لپاره کمپاین کوي چې د افغانستان ملي تحریک له لوري د اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتونونو ریاست ته 100 جلده مختلف کتابونه ډالۍ کړل. له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پورې راپسپارم ښې چارې.